د خراساني په اړه د ملا برادر او حقاني ډلې جنجال. حمید خراساني وایي د پنجشیر والي مې ګوښه کولی نشي، زما امر سراج الدین حقاني دی. د پنجشیر د امنیه قمندانۍ د امنیت له امریت څخه ګوښه شوي مقام عبدالحمید خراساني له دندې څخه د ګوښه کېدو پر وړاندې غبرګون ښودلی. خراساني چې د پنجشیر لپاره د طالبانو والي مولوي قدرت الله پارزی یو بل کس د امنیت د امر په توګه معرفي کړی، ویلي چې والي د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. د هغه په وینا د امر سراج الدین حقاني دی او د هغه په امر به اقدام وکړي. خراساني زیاتوي چې له وسلوالو کسانو سره لا هم په پنجشیر کې دی او د سراج الدین حقاني د امر په تمه دی. یاد دې وي چې خراساني حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. عبدالحمید خراساني د طالبانو د پنجشیر والي له خلکو سره په ناوړه چلند، خیانت او ظلم تورن کړی، خو د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیه قماندان مولوي داد محمد بطار ویلي چې خراساني یعنی منافق دی او له 2 میاشتو راهیسې له دندې ګوښه شوی دی. عبدالحمید خراساني د کابل په شمال کې د یوې جنایي ډلې مشر و چې په 2019 کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مستقیم امر بندي شوی و. نوموړي یو ځل په یو خپره کړی ویډیو کې د افغانستان ملي بیرغ سوځولی او پښتنو ته یې سپکې سپورې ویلې وې چې د امرالله صالح په سخت فشار یې له ملت څخه بخښنه وغوښته. هغه د جمهوري نظام په وروستیو کې پنجشیر ته لاړ او په څو خپرو کړو ویډیوګانو یې یو شمېر شپاڼه په دې دلیل شکنجه او له پنجشیر څخه وشړل چې ګواکې پښتانه او د ده په نظر طالبان دي. یو شمېر خلکو د نوموړي په ګوښه کېدو خوښي ښودلې او ویلي چې طالبان باید خپلې لیکې له داسې کسانو تصفیه کړي. ځینې شنونکي بیا باور لري چې د خراساني او په پنجشیر کې د طالبانو د والي ناندرې له کابله رهبري کیږي او دا د طالبانو د ملا برادر ډلې او حقاني شبکې جنجال دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.